مغرور و خواشنا د محبت خالی نه و زما سوړه سویلی هم د غربت خالی نه و های های وای یار مغرور و خواشنا د محبت خالی نه و زما سوړه سویلی هم د غربت خالی نه و شپونکي هم پاس د غره نه غریم نیولې ټپې وکړې قربانې د شکرې د شربته خالی نه و د څو پیسو دپاره یو څو ځوانان وجلي دا ځکه خو انسان نن د هیبته خالی نه و ډېر ښه دی او یو دوه مسلمانانو چې د کوپر په مسلک یو زوړه جیمې ولید د رشوته خالی نه و یو دوه مسلمانانو چې د کوپر په مسلک یو زوړه جیمې ولید د رشوته خالی نه و او بلا شین سترګو ورته خپل سرونه ټیټ کړل کلرو او کبرو د همته خالی نه ډېر ښه دی یار او نجیم عثمانه ماله یو ړنګه غاړه راکړه د ښکلی په والله د نزاکته خالی نه و سلامونه ملګرو ستړي مشئ ګلزمان بېقرار یم او د خپلې پاڼې ګلزمان بېقرار نه تاسو سره نیغ په نیغ یم په دغه تمه په دغه هیله چې روغ جوړ به د صحت په جامه به قدرمنو یاد دې وي زموږ دغه هڅه وي دغه زیار وي د شاعرانو و ادیبانو لیکوالانو ملګرو سره ناستې کوو ستاسو لپاره د هغوی په ژوند په فن او په شاعرۍ باندې خبرې کوو په همدغه پرونه کې را سره ډېر خوږ او ښه لیکوال ځوان او تان لیکوال نجیم عثمان صاحب ناستې کوي نو وخت مو نه اخلو راځئ عثمان صاحب ته په خپرونه کې هرکلی او ستړي مه شي وایو عثمان صاحب په خپرونه کې درته هرکلی او ستړي مه شي کور مودان چې موږ ته مو وخت راکړ ستاسو د هم کور ودان وي خوشحاله اوسئ مننه او ژوندی اوسئ یاره قربان مو شم عثمان صاحب ژوند مو څنګه تېرېږي یاره ژوند ښه دی شکر دی یاره ګزاره کېږي ښه تېرېږي وخت تېرېږي عثمان صاحب داسې ډېر د پښتو ادب مینوال وایي چې تاسو به پېژنئ خو داسې ډېر وایي چې نه به مو پېژني نو مې خپل ځان که مختصر تعارف وکړي معرفي کړي ځان مختصر تعارف د ملګرو سره کې نو ډېره زیاته به ښایي ګلزمانه یاره زما نجیم نوم دی او د مومند ایجنسۍ عثمان خیل قبیلې سره تعلق ساتم او عثمان چې کوم دی نو زما تخلص دی او دلته په پېښور کې ژوند کوم ښه ډېر ښه او عثمان صاحب څومره وخت کېږي پښتو ادب دپاره کار کوئ لګیا یې یاره دومره وخت نه کېږي یار لږ وخت کېږي بس د دغه شاعرانو سره مینه لرو او دغه خلک اورو بس د هغوی اثرات دي یاره په موږ ډېر ښه دی عثمان صاحب خو پوښتنې به هم کوو نو توجه به لږه زیاته شعر او شاعرۍ طرف ته ورو نو څوک مینهوال به په تمه چې عثمان صاحب نه به څه اورو شعرونه درته ووایم یاره شعرونه دي دغه ګلزمانه یاره چې د تیرا د غرونو بنګې خرڅول یو جینۍ و او لونګې خرڅول پښتنو له یې پردي جنګونه راوړل پښتانه په سرنګې خرڅول پښتنو له یې پردي جنګونه راوړل پښتانه په سرنګې خرڅول او یو سړی و د ټوپک ګټې ته ناست و یو ملنګ و وترنګې خرڅول وایه ډېر ښه شعر دی یار مننه یو سړی و د ټوپک ګټې ته ناست و یو ملنګ و وترنګې خرڅول او دغه نور شعرونه دي چې نشه بې سره ښه ده قیصه د سره ښه ده نشه بې سره ښه ده قیصه د سره ښه ده ناسته د سیند په غاړه ټپه د غره ښه ده او ورورولي په کار ده سوله له شره ښه ده ډېر ښه دی یار ورورولي په کار ده سوله له شره ښه ده دغه بدنامه جینۍ بهر له وره ښه ده چې کرن خان یې وایي بیا خو سندره ښه ده زما یې زړه ساتلی هغه کاپره ښه ده سپک نه یم خو په سپکو کې راګیر یم ما ته یاد دي که د دغه خلکو هیر یم او په دې ځنو مې سلام هم پرزو نشي په دې ځنو خو د خپله سره تیر یم په دې ځنو مې سلام هم پرزو نشي په دې ځنو خو له خپله سره تیر یم دغه نور شعرونه دي چې یو څوک دی چې له ما سره ناکام کوي راځي د زړه د خوشحالۍ مې احترام کوي راځي غریب یم ملنګ یم بې کوره یم خو واوره دا ستا په شان سړي ما ته سلام کوي راځي غریب یم ملنګ یم بې کوره یم خو واوره دا ستا په شان سړي ما ته سلام کوي راځي او چې د غریب پیدا کولم خدایا بیا به دې نه رالویولم خدایا غربت څپېړې په مخ داسې راکړې چې مې ګټل هغو بایللم خدایا غربت څپېړې په مخ داسې راکړې چې مې ګټل هغو بایللم خدایا او چې دا په مینه کې لا کم مقام دی که خندېدم هم جړېدلم خدایا زندګۍ داسې کشمکش کې گیر کړم که شرمېدم نو غر کېدلم خدایا زندګۍ داسې کشمکش کې گیر کړم که شرمېدم نو غر کېدلم خدایا او دالو نه نار خوشحال یو چوپال نه بار خوشحال یو په دغه کار خوشحال یو په انتظار خوشحال یو دالو نه نار خوشحال یو چوپال نه بار خوشحال یو
په دغه کار خوشحال یو په انتظار خوشحال یو رقیبه بیخ دی وزه واوره په جار خوشحال یو راځه سندرې وایو ای مړه یار خوشحال یو راځه سندرې وایو ای مړه یار خوشحال یو بل غزل به هم درته ووایم یاره چې دا واوره ګل زمان دا بالکل سیریس او حقیقت داسې کیسه ده چې زه به بیا په رایاد هم په داسې وخت کې شو چې داسې دي چې نن یې ویل ستا تصویرونه به سېزم ګلابه ستا د زړګي ټول ارمانونه به سېزم ګلابه اوې ستا د لاس نښې به په سرو لمبو ایره ایره کم تا چې راکړي رومالونه به سېزم ګلابه ستا د لاس نښې به په سرو لمبو ایره ایره کم تا چې راکړي رومالونه به سېزم ګلابه زه به پرې ستا د ارمانونو جنازې وباسم ستا د یارۍ هغه ګلونه به سېزم ګلابه چې د خپل نوم سره به ما دا ستا نامه لیکله دغه قلم او کتابونه به سېزم ګلابه ډېر ښه دی یار مننه او چې په نکریزو به مې تا ته سره کول نجیمه راشه که ګورې خپې لاسونه به سېزم ګلابه چې په نکریزو به مې تا ته سره کول نجیمه راشه که ګورې خپې لاسونه به سېزم ګلابه شپه د اختر و جینکو په لاس چاپې جوړې کړې چا د خپل یار دپاره نښې نښانې جوړې کړې ټولې مشغوله په سینګار د خپل ښایست وې که نه چا مسافر یار یادولو د اوښکو یې ولې جوړې کړې څه هنګامه وه د نکریزو د سرو لاسونو چا د بڼو څوکې تیرې او شونډې سرې جوړې کړې څه هنګامه وه د نکریزو د سرو لاسونو چا د بڼو څوکې تیرې او شونډې سرې جوړې کړې نجیب مطمئن به په جړا کې په سلګو شو ورته چې د اشنا نه بغیر ما د هجر شپې تیرې کړې ډېر ښه دی عثمان صاحب کتاب ته مو خیال شته تر دې څومره مجموعه به در کتاب مړه کتاب نشم چاپ کولی یار کتاب وي به را سره کتاب به هم انشاءالله چې د کتاب نه به سیوا مواد را سره پراته وي خو زه لا کتاب چاپ کولو ته نه یم مجبور عثمان صاحب په اخره کې داسې شعرونه راته ووایه چې ستاسو خپله خوښې ستاسو خپل شعرونه زما د خپلې خوښې او خپل شعرونه بغیر له تا ژوندون والله عذاب دی لیونی یو مړ نه یم نور مې حال خراب دی لیونی بغیر لتا ژوندون والله عذاب دی لیونی یو مړ نه یم نور مې حال خراب دی لیونی نو ته په خوشحالۍ باندې د بل کور ته واده شوې او زما در پسې زړه کباب کباب دی لیونی نو ته په خوشحالۍ باندې د بل کور ته واده شوې او زما در پسې زړه کباب کباب دی لیونی چې ستا د امبرینو زلفو سوری پې مدام وي دا مخ لکه ګلاب سوری نایاب دی ډېر ښه شعر دی بیا ووایه چې ستا مننه چې ستا د امبرینو زلفو سوری پې مدام وي دا مخ لکه ګلاب سوری نایاب دی لیونی او ستا یاد چې که نه تا ویل چې څه دې راله راوړل ما ویل نجیب مطمئن نظر جناب دی لیونی ډېر ښه دی عثمان صاحب د خپرونې په اخره کې یو مختصر پیغام ورکړه خپلو کتونکو خانه پیغام بس دغه ساده پیغام دی یاره چې مینه وکئ مینه ویې شئ خپل هم ژوند کوي نور خلک هم ژوند ته پرېږدي ډېر زیات ښه همداسې په کار هم ده ګرانو کتونکو دغه نجیب مطمئن صاحب د شعرونو څخه به تاسو خوند اخیستی وي موږ ته به لا خوند واخیستو تر روانې خپرونې پرې خپل ګل زمان به قرار ته ورکړئ اجازت په لوی لام سپارم د الله په امان